د اشرف غني پټ دښمن د طالبانو دوه مخی دوست او د واک وږي حامد کرزي تازه څه ویلي دي. هیله ده چې دغه ویډیو تر پایه راسره اوسئ او که نوي یاستئ نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې طالبانو د نجونو د زده کړې، د ښځو د حقونو، ملي بیرغ او نورو ملي ارزښتونو ژمنې کړې وې، خو دا ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. پخواني افغان ولسمشر ویلي دي چې د افغانستان خلک داسې حکومت ته اړتیا لري چې په هغه کې دوی له ویرې پرته ژوند وکړي. په داسې حال کې چې طالبان له نړۍ سره ښې اړیکې وساتي، د پرمختګ لپاره کار وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې په خوښۍ ژوند وکړي. هغه وویل موږ یو داسې کابینې ته اړتیا لرو چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي، په شمول د ښځو او ټولو نژادونو خلک. خو د طالبانو کابینه داسې نه ښکاري. د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د نجونو له تعلیم پرته د هیواد د پرمختګ لپاره بله لاره نشته. د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرو کې حامد کرزي وویل چې خلک لا هم د خپلې راتلونکي څخه ویره لري، په ځانګړې توګه کله چې د خپلو لورګانو په اړه فکر کوي، ځکه چې تش په نوم کابینې د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. د بریټانیې له سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې د طالبانو پر اعلان کړي حکومت کنایوي نیوکې کړې وې. کرزي په دې مرکه کې ویلي و چې افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې ښه خدمات وړاندې کړي، نړۍ سره یې اړیکې ښې وي او خلک له ویرې پرته ورسره د خوشحالۍ ژوند وکړي. دغه پخوانی افغان ولسمشر چې کابل ته د طالبانو له راننوتو سره د دوی نږدې ملاتړی ګڼل کېده، ویلي و چې طالبانو ته مې د ښځو د زده کړو په دولت کې د دوی د مشارکت او د غراض ملي بیرغ د ارزښت په اړه ټینګار وکړ. کرزي ټینګار کړی و چې د افغانستان دولت باید د ټولو قومونو هنداره وي او ټول پکې ځان وویني. ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو هم خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د کرزي په اړه خپل نظریات هم راسره کولی شئ کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا او بلې ویډیو ته